زلمی خلیلزاد له عبدالله سره وکتل خو له دغې کتنې مطلب څه و ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرته تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را لستنېدو وروسته له اجرایه مشر عبدالله سره لیدلي دي. عبدالله ویلي چې له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې پر روان بهیر دغه بهیر کې پر شویو پرمختګونو او وروستیو لیدنو په تړاو خبرې کړې دي. دې لیدنه کې د امریکا سفیر جان بیس او د امریکا ولسمشر سلاکاره لیزا کورتس هم ګډون درلود. خو د زلمی خلیلزاد د وروستیو لیدنو په مقابل کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر غبرګونونه راپارېدلي دي. خلکو ویل دي چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره کار نه کوي، بلکې د هغو دوو استادانو لپاره کار کوي چې د طالبانو له لوري د افغان امریکایي پوهنتون څخه تښتول شوي وو. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټاکل شوی دی چې څو ځله یې له طالبانو سره خبرې کړي دي، خو دغه خبرو هیڅ مثبته پایله نه ده درلودلې. دا په داسې حال کې وه چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې هوکړې ته نږدې شوی و، خو ټرمپ د یوه ټویټ په نتیجه کې وویل چې دغه ټولې خبرې باید لغوه کړل شي او له طالبانو سره هیڅ ډول سوله ونه کړل شي. طالبانو د افغان سولې لپاره ګڼ شمېر شرطونه یې ښودلي وو چې مهم شرطونه یې په دې ډول دي: په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو په یو ځای نه کېنول، د اسلامي نظام او شریعت پلي کول، او تر ټولو مهم یې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل وو چې له جملې څخه یې په ځینو شرطونو باندې هوکړه هم شوې وه، خو د ټرمپ د یو ټویټ په مقابل کې ټولې دغه خبرې لغوه اعلان کړل شوې او له طالبانو سره د هر ډول سولې کولو څخه انکار وشو. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب هم ویلي وو که طالبان په خپل واک کې وي نو له موږ سره د سوله وکړي، له پاکستان او امریکا سره د سوله نه کوي. درنو کتونکو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو له سره تر پایه پورې وکته.